قدرمنو، ارزاني خشکي په روښاني مکتب فکر کې یا په روښاني تصوف کې د ډیر لوی مقام څښتن دی. موږ دا وینو چې د ده چې کوم صلاحیت دی، د ده په اړه چې د ده مخالفین دي او اخوند درویزه دی یا د دوی کتاب حالنامه ده، نو دا په کلکه د دې خبرې پخلی کوي چې ارزاني خشکي یو باصلاحیته انسان و، عالم انسان و او ښه مبلغ وی د تصوف. او دا خبرې چې دي دا داسې خبرې نه دي پاته سوي، په عمل باندې هم ښکاره کړې ده او د ده په کلام کې هم ښه څرګند موږ دا څرکونه وینو. د روښان یا د پیر روښان په خلیفګانو کې د دوی کتابونو چې دي 2 کسه ډېر عالمان یاد کړي دي، په هغو کې یو دغه ارزاني خشکي دی او یو مودود ترین و. د دوی په اړه تاسو بله خبره هم یاد لرئ چې ارزاني خشکي او مودود ترین دا هغه خلیفګان دي چې پیر روښان د خلکو دپاره، یعنی د عامو خلکو د لارښوونې دپاره ټاکلي وو. ارزاني خشکي هند ته لیږلی و او مودود ترین چې دی هغه یې کندهار ته لیږلی و. مقصود الطالبین کتاب چې دی هغه په مودود ترین پورې یادیږي او میرات المحققین چې دی هغه د ارزاني تصنیف ګڼل کیږي او د خپل تصوف چې کوم اظهار دوی پکې کړی دی یا کومې خبرې کوي په دې اړه باندې موږ کتابونه لولو او کتابونه داسې خبرې کوي. حالنامه یې ښه په کلکه باندې پخلی کوي چې د عالمانو ارزاني خشکي د پیر روښان په مخ کې ښه عزت درلود او ښه د لوړ مقام څښتن و او د هغه په علمي صلاحیت باندې پیر روښان په خپله هم قایل و. نو ځکه یې موږ ته شخصیت چې دی هغه داسې لوړ شخصیت ښکاري. قادر الکلام شاعر ورته ویلی سم. د ارزاني شعرونه چې دي دا عام شعرونه نه دي، بلکې دا د یو مخصوصي دنیا د یو مخصوص مکتب فکر چې تصوف ورته وایي د دې تبلیغ دی او د دې تشریحات پکښې دي. د یو مبلغ په توګه، د یو عالم په توګه چې دی په صنم نه ټکو غږیږي، نو د دې دپاره ضروري ده چې سړی د تصوف په علم و فضیلت باندې خبر وي، بیا نو ارزاني اسانه کیږي، بیا نو سړی له ارزاني سره پوهیږي. په تصوف کې د خدای او د کائنات ترمیان تعلق، د کائنات د تخلیق نظریه او د ذات د ظهور نظریه د وجودیانو په نزد د تنزلات په نوم باندې چې دی شهرت لري. یعنی داسې عام مجلس نه دی. دا اوله مرتبه چې دا د احدیت دوی ټاکلې ده. دلته پاک ذات له هر قسمه تعبیر او ادراک څخه دوی بالا ګڼي. یا تصوف کې دا چې دی تعبیر او ادراک چې دی نه کیږي او بالا ورته ویل کیږي. او دویم مرتبه چې ده هغه د وحدت ته، دې ته د تنزل ړومبی تجلی چې دي هغه هم ویلی سو. دې نه د دې علاوه چې دي ګڼ اصطلاحي نومونه هم د دې دپاره د وحدت دپاره استعمالیږي. تعین ورته ویلی سو، اولنی تجلی ورته ویلی سو، د ذات اجمالي عالم ورته ویلی سو یا علم ورته ویلی سو، اولنی عقل او پوهه ورته ویلی سو، محمدي حقیقت ورته ویلی سو. دمیم مرتبه دا د تصوف په اصطلاحاتو کې تشریحي نومانې دي د دویمې مرتبې. دریمه مرتبه چې دا هغه د تعین دویم منزل یا تنزل ورته وایي، واحدیت، یووالی دی. دلته پاک ذات د خپلو صفاتو تفصیلي علم چې دی هغه ښکاره کو او خپل داخلي کثرت چې دی دا یې هم راپورته کړ، دا یې هم ظاهر کړ. د دې مرتبې هم په تصوفي اصطلاحاتو کې ډېر نومان سته. تکسیل رحماني نفس، ثابته اعیان، دا د علمي صورتونو په ده، عدم حقیقت او دارنګه نور.
د اروا عالم چې دی، د مثال عالم چې دی، د اجسام عالم چې دی، پر دې مرتبو باندې درې داخلي مرتبې دوی ښیي او وروستۍ مرتبه چې ده درې مرتبې هغه بیا خارجي مرتبې ګڼي. بهرحال دومره ګران صلاحیتونه چې دي دا موږ په پښتو ادب کې یا د دومره ګرانو تصوفي اصطلاحاتو څېړنه، اظهار، راپورته کول، اسانه کول، د عوام ذهن ته رسول دا د ارزاني په کلام کې د ښکاره ولاړ دي. هغه د خپلو ټولو مراتبو او ظهوراتو په خپله اظهار دومره ډیر کړی دی چې زه یې له تاسو سره دلته تاسو ته شیر کوم او یا تاسو ته وایم. مخفي گنج الف ښکاره که د خپل میم له محبته، یعنی هغه اظهار کوي چې یې محبت غالب شه د راکوچ که له وحدته را روان شه، میم یې راوست تر کثرته دی الف له اول راجه چې یوازې و بې ساجه، دغه میم موتی یې وکشه د مخفي گنج له امواجه، حق د میم ډي وکړه بله د مخفي گنج له سراجه. یو الف پر کثرت راغی خلق کړه یې کړه ازواجه، حق دی پاک له پاسه کوزه له پس بیشه له کیڼ ساجه. د وحدت الوجود د حال و کال اظهار چې دی دا هم په تصوفي اصطلاحاتو کې سته او زموږ ارزاني خیشکي چې دی د پرویز میجور خیشکي صاحب په وینا بیخي زیات کوي د حال و کال اظهار د ارزاني په کلام کې بیخي ډیر راغلی دی. مولا پټه خزینه وه دی مشغول له خپل وجوده چې محبت غالي شه خلقه یې کړه موجوده، د کثرت په میدان راغی پشت د یو څرګنده دوده، د عنصر لباس یې واغوست ګاه مسلم ګاه یې هندو ده، د بندګۍ نامه یې کېښوه خود ساجد دی خود مسجوده، ارزاني د ثنا کړې کل واجب الوجوده. یعنی دغه کال کله کال نه وي بنیادي حال وي، دغسې بیا دغه حال نه وي کال وي. د دې اصطلاحاتو تشریحات پر هره خوا باندې ښه د واضح کړي دي. د فقیر درویش خبر دی له دې کشفه کراماته، د حق احاطت چې دی له خلکو سره د الله تعالی په آیت باندې چې کوم په سورة النساء کې راغلی دی وایي وکان الله بكل شیء محیطا، قرآن دی او الله پاک په هر شي باندې محیط دی. نو اوس واورئ ارزاني څه وایي زوا ظهور مخلوقات که دی محیط شه له کلیاته، محیط شوی په کلیات دی له باطنه تر ظاهره، حق پیدا کړه دواړه کونه دی محیط له هره څیزه، هیڅ ذره یې خالی نه ده د محیط حق له احاطه. یو الف دی محیط شوی هم له الفه له الافه، دغه یک دی محیط شوی هم له ډیره له اندکه. د حق اقریت چې دی هغه د خلکو سره بیا د نږدېوالی، یعنی الله تعالی و خلکو ته څومره نږدې دی د قرآن آیتونه دي ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، موږ تاسو ته ډیر زیات نږدې یو خو تاسې مو نه وینئ. الله تعالی وایي په قرآن پاک کې سورة الواقعه کې دا آیت راغلی دی او دغه رنګه بل ځای وایي ونعلم ما توسوس نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید، د سورة کاف آیت دی. الله تعالی وایي او کوم خیالونه چې دوی په زړه کې تیریږي موږ په دې پوهیږو او موږ دوی ته د دوی تر شارګ هم زیات نږدې یو. یعنی ما چې کوم خیال ذهن ته راځي الله تعالی په خبر دی د هغه لویوالی یو ذهن ور ورسوي او بیا د صوفیانو و دې اقریت ته یا نږدېوالي ته چې د تصوف په اصطلاحاتو څه نه فکر رسیږي بیا دوی څنګه تشریحات کوي، بیا موږ خپل شاعر له راځو ارزاني له هغه یې څنګه وړاندې کوي. قرآن پاک یو ځای وایي اذا سالک عبادي انی فانی قریب، ای رسوله کله چې زما بندگان تاسو څخه زما حال وپوښتي نو ته و دوی ته ووایه چې زه له دوی سره نږدې یم. دا بیا قرآن دی په سورة البقره کې راغلی دی.
نو دغه قرآني ماخذ چې دی د ارزاني په شعرونو کې زه تاسو ته وایم دی تر تا و تا نږدې دی ولکن لا تبصرون نحنو اقرب الیه نږدې من حبل الورید مولا نه دی له چا لرې شها د نیکو بد انیسه دی تر تا و تا نږدې دی لکه ګل د ګل لباسه چې تر تا و تا نږدې دی خبر نه یې له آغوشه. دا حیثیت چې دی دا د ارزاني په شعرونو کې د تصوف دغه سرکونه د الله تعالی د نږدېوالي چې کوم تشریحات ده په خپل دیوان کې وړاندې کړي دي. زما چې څومره مطالعه ده په پښتو ادب کې د بل شاعر غ دومره نسته او په ډېر لوړ فکر باندې دا یو عام خبرې زه نن تاسو سره نه کوم، دا د ډېر لوړ معیار مجلس دی او دا باندې صرف هغه خلک پوهېږي چې خپل ذهني صلاحیتونه هم لوړ وي. ځکه ارزاني د کښتې درجې شاعر نه دی، ارزاني د کښتې درجې مبلغ نه دی. نو ځکه د حق میت بیان کړی دی، دا پر هر لور چې د حق ظهور کیږي دا یې بیان کړی دی. د حق اولیت، آخریت، ظاهریت او باطنوالی چې دی دا یې بیان کړی دی. د توحید بارک دیدن دی عنایت دی نه په دهن دی، دا توحید لطیف بارک دی دی محیط په هر بدن دی. د توحید دیدن بارک دی وعدهو دی لا شریک دی چې یو دوه ویني په سترګو د اول نظر تاریک دی. د توحید دیدن په ول دی هم آخر دی هم اول دی چې باطن ظاهر نه ویني دی د زړه په دید احول دی چې په کل شیء علیم دی دی محیط په هر گلیم دی. هم فرعون یې شیوه کړې هم شیوه د خپل کلیم دی. ګورې هغه تشریحات هیڅ بله خبر نسته پکې. دا د عارفانو را دی چې خبر د خپل اله دی دی فاینما تولو هم فسم وجه الله دی. ارزانی وی گوی بیوسی چې ففرو الی الله دی. یاد فاینما تولو هم فسم وجه الله دی. لشاه جدا دی لشاه جدا نه دی وروره چې دا دینه لور د لوره که په دا دی باور نشي د معکم دلیل وګور. شها خوره په کل ذره ده له هر چا سره سره ده هر چې شته په دواړه کونه دا په هر چا کې خوره ده. د تخلیق راز د کائنات په تصوفي ادب کې د موجوداتو ظهور د وحدت او د کثرت په وحدت په رمز کې د پوهولو دپاره تخم او د ونې مثال چې دی تخم دی بیا لویږي بیا ونه ده بیرته ونه تخم پیدا کوي. دا د ډېر کثرت سره تشریح کړی دی او داسې په خوند باندې وړاندې کړی دی چې موږ حیرانوي زموږ دا شاعر د دې فکر ته سړی حیرانیږي. یعنی صوفیان وایي ونه ده د ونه له تخمه پیدا کیږي تخمه بیرته ونه کوي. په دې کې د کثرت او د کل اظهار چې دی په څه طریقه کیږي. نو واورئ د دې ونې تخم زړی درست درخت دی نغړی زړی دی له دغه درخته بیا یې درست درخت دی راوړی. یعنی هغه خبره په خپل زړی کې دننه وی موجوده درسته ونه او ونه وزیږي له زړي بیا په زړي شي میانه. هغه خبرې دي که د تصوف خلک عجیبه فکرونه لري عجبه لوړ ورڅه ته فکر کوي. دا میوه یوه ذره ده او دا ونه کې خوره ده چې میوه شینه کامله درسته ونه ورسره. نو دا هغه خبرې دي. هوې زړی د درخت کور دی دی په درست ونه کې خور دی دا یې بار و بیر دی کړی چې ګای زوی ګای مور دی. د فلسفیانو یوه بله اصطلاح هم سته رڼا او سوری. یعنی دوی وایي چې رڼا او سوری چې دی دا یو فلسفیانه موضوع ده او دا چې دی د له نوره پیدا کیږي. د وجود سایه ده توره ده. دا سایه چې ده دا له وجوده وایي بیله نه ده لیکن د دې څرګندونه چې ده دا په نور یا رڼا باندې کیږي چې رڼا نه وي سایه نه وي
نو دوی وایي دا چې کله لمر راځي سر ته راسي، یعنی غرمه سي، نو بیا سایه ورکه سي. دوی څه وایي تصوف یا د صوفیانو په اصطلاح چې دا بیرته په بدن کې محو سي، ورکه سي، دا د بدن حصه ګڼي او جلاوالی په دې کې دوی نه وایي. نو دا یو رنګه د ظلمت دوی وایي یو دنیا جوړه سي، تیاره جوړه سي چې پکې ورکه سي. د وجود دا په خیال دا کونو مکان چې دی او حقیقي وجود چې دی دا سوری دی او سوری په خپله یو اضافي وجود لري. نو ځکه د سوري وجود چې دی هغه لکه سړی او د هغه سوری د هغه باوجود د دې تعلق داسې دی، سړی دی، سوری دی، دا هم واضح کوي. دغه رنګه کون و مکان د حقیقي وجود یو سوری دی او موجود فی الحق او بالحق دی. یعنی موږ انسانان وجود لرو له یو چا څخه د دې تشریح راوړي، یعنی له حق سره تړلي یو او الله تعالی په خپله وایي چې زه په هر څه باندې محیط یم. نو یعنی دا داسې ضروري خبرې دي. تاسو ته آیت کې قرآن پاک وایي په سورت زمر کې خلق السماوات والارض بالحق، په حق سره مې مځکه او اسمانونه چې دي پیدا کړي دي. نو واورئ زموږ ارزاني خیشکي څه وایي، په درخت کې پټ دي سوري نه یې وینې د وم ګوري، د درخت سوري پیدا سي چې څرګند سي ونمر ستوري، که سایه له لمره دوره سایه وصل د له نوره، د دیرو رڼا که خلاصه د نوسوټي له تنوره. دا سایه د درخت خپله دا په نمر نه د قابله، دا نمر سوری مخالف سو تل دشنه دی یو د بله. دغه رنګه ډېر تشریحات چې دي. نمر نور دی، سایه سوری شپه د نمر یې ستوری، دغه نمر به هغه ویني چې تر درخت پورې شین ګوري. زموږ ارزاني خیشکي د تصوف رنګونه، د هغه تشریحات، د هغه صلاحیت، د هغه علمي قابلیت، پوهنه، دا د ده په شعرونو کې د ښکاره ولاړه ده. یوه خبره. بله خبر دا ده چې د تصوفي اصطلاحاتو استعمال په پښتو ادب کې هم ارزاني کړی دی او تر هر چا زیات کړی دی. بیخي ډېر تشریحات وړاندې کوي. د تصوفي اصطلاحاتو په اړه چې یو خو روښاني تصوف دی، یو اسلامي تصوف دی. کوم اصطلاحات چې ارزاني خیشکي استعمال کړي دي، زموږ مهجور خیشکي صاحب وایي چې دا تر 100 زیات دي او چې تشریحات یې ورسره ګډ کړي بیا خو تر بیخي زیاتیږي. یعنی د هر یوه مقام، د هر یوه حیثیت چې دی جلا، لکه درخته سوری ونه زړی، دا یوه اصطلاح ده. سوری او وجود چې دی دا یوه اصطلاح ده، زړی او درخته بله اصطلاح. نو دی وایي دا رنګه 100 اصطلاحات چې دي موږ د په دیوان کې وینو، بلکې کې تشریحات ته راسو بیا خو نور هم زیاتېږي. نو د تصوفي اصطلاحاتو او د روښاني مکتب ډېر لوی مبلغ دی. په روښاني تصوف بیا تاسو ته جلا غږېږم، دومره درته وایم چې ارزاني خیشکي چې دی زموږ په ادبیاتو کې د لوړې پایې شاعر دی او د ده د شعرونو په مفهوم باندې د پوهېدلو دپاره هم د ده قدر ذهنیت پکار دی. له تصوف سره ولدیا پکار ده، د تصوف مطالعه او په هغه باندې پوهېده پکار دی. بیا سړی په ارزاني خیشکي پوهېږي چې د ده کم صلاحیت دی. د قرآن پاک آیاتونه وړاندې کوي، د حدیث مثالونه راوړي، د هغو نمونې وړاندې کوي. نو زموږ دپاره بیا دا صلاحیت هم پکار دی چې موږ به قرآن هم ښه لوستی وي، په حدیث به هم ښه خبر یو، بیا به موږ په دې شاعر باندې پوهېږو. نو زموږ د ادب، زموږ د روښاني ادب یا زموږ د تصوفي ادب دغه مبلغ چې دی دا ځان ته یو حیثیت لري، که څه هم د روښاني غورځنګ شاعر دی، خو په تصوفي اصطلاحاتو کې ځان ته یو لویه دنیا ده.